Hace pleitura que carcito se pondré salur casa saba huala hace besa barda casa bais kusurno nama marta civil din nama baada sirf da khabar kare چې پلازا کې وبم نشتا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو په دې سیټ تاسو سره یو خواجه ساره ده. یقینا تاسو به پیژنئ هم ځکه چې د دنه تیر یو شپږ 15 میاشتې وړاندې تقریبا یوسف جان یو پروګرام کړی خو دې غریب سره چې کوم ظلم شوی دی دا تقریبا په یو پلازا کې به وغیره دا یو ویډیو ما له مخې لاله زه ډېر زیات خفه شوم. خفه په دې شوم چې یاره څنګه چې تیر یو میاشت دوم وړاندې یو بل خواجه سره کوم ګلپاڼې په نامه یو خواجه سره ډېر ملګري بس وایي چې یاره ستا د خواجه سره په حوالې سره څه انټرسټ دی، مطلب دی د دوی باندې ته ویډیوګانې کې. د دې ننني ویډیو مقصد مې دا دی چې په دې ویډیو کې تاسو یقینا د دې غریب د فریاد وګورئ، د ده د فریاد تاسو واورئ. بیا راځو بیا در سره یو دوه خبرې شیر کوم چې ده څومره تعلیم کړی دی، د هغې تعلیم باوجود دا معاشره چې کوم ده دا خواجه سره نه برداشت کوي، د هغه تعلیم باوجود دی هم بیا هم ډانس کوي. خو ورځ په ورځ باندې د دوی سره دا ظلمونه کېږي. لاول د ده د فریاد تاسو واورئ بیا خبرې کوو. راځو que carcito se pondré salur casa saba huala hace besa barda casa bais kusurno تاسو د د فریاد جړه واورئ چې یاره تقریبا 3-4 ورځ به د دوی په پلازا کې به تقریبا اوبه ختمې او وغیره دوی چې کوم ځای پاتې کېږي او بیا 2-3 کسانو په شریک باندې چې کوم دی وایي زه وښلی یم مطلب ټکولی یم هېڅ بې حساب بې وجه. څومره د افسوس مقام دی یاره چې تاسو ایله بیله نه رانه کېږئ، خواجه سراو ته نه ران کېږئ. مثال په طور باندې یو خواجه سره که د بل خواجه سره سره چاته وال ټکول کوي نو هغه خوند کوي، خو که یو نر پښتون ناپاسي یا یو نر ځوان ناپاسي او د خواجه سره وال کوي نو دا ډېره د شرم خبره ده. د تعلیم څومره کړی دی تاسو د شارټ ویډیو د وګورئ چې یاره د تعلیم څومره کړی دی هغه باوجود دی بیا هم ډانس کوي. د یوسف جان سره چې کومه مرکه کړې وه دا تاسو واورئ. څومره سبق دي وی چاکلیټ ما ایم کې مې خو یو ځل پرېښوستلو بیا اوس لکه بي سیسټم کې لاره وه. ایم به کمپلیټ کوې به انشاءالله انشاءالله ولنه لاست پیپر مې بس کمپلیټ وشي. چاکلیټ ایم به وکړې بیا به ګډېږي یو تعلیم یافته خواجه سره به ګونګړوګان به چې تاویږي به. تاسو د دغه خبرې واورئ چې یاره د ایم ای کړی دی وغیره نور هم څه په کمپیوټر وغیره بینکینګ په دغه سیسټم کې چې کوم دی روان دی بلها تعلیم مې کړی. د ننني ویډیو مقصد مې صرف دا دی چې یاره کم سے کم تاسو چاته فایده نشئ رسولی نو چاته نقصان مه رسوئ. نقصان مطلب مې دا دی په دې بدګانو زه به ورته یو عذاب ووایم چې یاره د دې باندې کوم خلکو عذاب دخ کړي په عذاب کې مبتلا دي چې یاره څوک وایي دا زما ښځه ده خواجه سره نه خپله ښځه جوړوي او په دې خواجه سره باندې دومره واک اختیار لري چې یاره هغه غریب ته ړق نشي ولی دا تماچې پې کلک دي شپولی بوزي بیا تاسو ته پته چې سلی بوزي. څومره د افسوس مقام دی، څومره د شرم خبره ده. نو د دې ویډیو مقصد مې دا چې تاسو ظلم کوئ چې ته نو د طاقتور سره زور وکئ. مثال په طور باندې تاسو که جنګېږئ نو د داسې ځای سره وجنګېږئ چې هغه ستا د مقابلي. مثال په طور خلک یو متل ډېر مشهور کوي یاره اوبه ځي په کمزورو ځای باندې ماتېږي. نو دا هغه بېوسه بې ضرره خلک دی که دوی تاله څه پیدا نه درکوي نو دوی تاله نقصان هم نه درکوي. زه یم که دوی تا چاته پروګرام له به ونتلو نو دوی د چا ورنه ډبوي چې یاره ستاسو کره نن واده دی موږ پروګرام له راشو داسې نشي کېدی. خو ته ځې راولې بل ځې راولې زه ځم راولم نو په دغه وجه باندې بیا د دوی سره دا ظلمونه کېږي. خو د ویډیو مقصد مې دا و چې یاره د دومره تعلیم باوجود چې یو سړي له معاشره دومره ځای ورنه کړي چې هغه په سلګو په تیرو ژوند کوي نو دا ډېره د افسوس مقام دی.